رویداد خبری آژانس د خپل تاسیس د 5م کال په مناسبت او په تیر یو کال کې د خپل لاسته راوړنو په یادولو سره چې د ښځینه متشبثو او ځوانو متشبثینو په فعالیتونو او رسنیز ملاتړ متمرکز وو، د خصوصي سکتور په وده او پیاوړتیا کې د رسنیو رول تر سرلیک لاندې یوه غونډه جوړه کړه. دغه غونډه د رویداد خبری آژانس په کوربه‌توب ترسره شوه چې پکې د رویداد خبری آژانس مسؤلانو، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلانو، د افغانستان د ښځو او صنایع خونې مسؤلانو، د رسنیو او خبریالانو ملاتړو بنسټونو مشرانو او یو شمېر نوښتګرو ځوانانو او ښځینه سوداګرو او دغه راز د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکو برخه درلوده. په دغه مراسمو کې د خصوصي سکتور د ودې پر څرنګوالي او په دغه برخه کې د رسنیو پر ارزښت خبرې او ټینګار وشو. د رویداد خبری آژانس مؤسس محمد سنگر امیرزاده په دغه غونډه کې د اطلاعات فرهنګ وزارت، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې، د افغانستان د ښځو سوداګرۍ او صنایع خونې، د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ بنسټونو او نړیوالې ټولنې ته وړاندیزونه وکړل. نوموړي د اطلاعات فرهنګ وزارت ته په خطاب کې زیاته کړه چې د رسنیو لپاره د یو عمومي قانون توشیح شي او د یاد وزارت مسؤلیتونه او صلاحیتونه د خپله دوی ته راجع شي او نه باید د یاد وزارت په صلاحیتونو او مسؤلیتونو کې نور مسئولین او حکومتی ادارې لاسوهنه وکړي. وزارت فرهنگ یک کمی در قسمت توجه قانون رسانه‌های ماگانی که اگر توشیح شود ما کمی از مشکلات بیشتر رهایی پیدا خواهد کرد. ښاغلي امیرزاده همداراز د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې له خونې وغوښتل چې د رسنیو څخه د هیواد سوداګرۍ او اقتصادي ټولنې د ملاتړ جلبولو او د ښځینه متشبثینو او ځوانو متشبثو لاسته راوړنو او د نوښتونو د روښانه کولو په موخه د رسنیو او د هیواد سوداګرۍ او پانګونې خونو ترمنځ د همغږۍ یوه کمیټه جوړه کړي. امیرزاده متشبثینو د ودې او پیاوړتیا او د کار پیدا کولو په برخه کې د ځوانو متشبثینو لپاره د ملاتړ د صندوق جوړولو غوښتنه هم وکړه او ټینګار یې وکړ چې د هیواد د رسنیو او خصوصي سکتور ترمنځ باید لازمه همغږي رامنځته شي. پیشنهاد دارم که امنیت امور جوانان کمی فعال شود و همراهش دو تا اتاق تجارت ما یک همکاری داشته باشیم که اگر ما یک صندوق به نام متشبثین جوان ایجاد بکنیم. محمد سنگر امیرزاده د هیواد د رسنیو بنسټونو ته هم وړاندیزونه وکړل او د خبریالانو ترمنځ د همغږۍ او د رسنیو د ټولنې د پیاوړتیا په موخه یې د ژورنالستانو د ملي کنګرې د جوړولو غوښتنه وکړه. نوموړي نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې په هیواد کې د فعالو رسنیو د هر اړخیزې ارزونې په چوکاټ کې د هغوی د ملاتړ غوښتنه وکړه. ښاغلي امیرزاده همدارنګه د پراختیا لپاره د نړیوالو مرستو او سرچینو د راجلبولو، د ښځینه متشبثو او ځوانو متشبثینو د نوښتونو د لاسته راوړنو په روښانولو ټینګار وکړ. خطاب به جانب ملی دارم که اینا هم فقط حرف میزنن، کمک های لازم را ما با می رسانه ها نمیبینیم. اینا ارزیابی کنن که کدام رسانه در شرایط فعلی در افغانستان فعال است و میخواد باشه در این مملکت. این پیام مرا از طریق رسانه باید به اینا برسه که این رسانه ها مورد حمایت قرار بگیرن ولی ارزیابی شود که این رسانه واقعا کار میکنه نمیکنه. بلخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونه د خصوصي سکتور په وده او پراختیا کې د رسنیو رول اړین بولي. د دوی په خبره د رسنیو له همکارۍ پرته سوداګري وده نشي کولای او په کار ده چې د کورنیو تولیداتو د لا ودې لپاره خصوصي سکتور او رسنۍ همغږي ولري. اگر ما سکتور خصوصی و اقتصاد در کشور با یک پیمانه بسیار وسیع رشد داشته باشه اما یک مرجع نباشه که همین رشد اقتصادی را بر مردم آگاهی برسانه، در واقعیت یک بخشی از کار میلنگه. بنابراین نقش رسانه ها همین که میگن ارتباط ارگانیک بین دو نهاد وجود داره، یعنی خودش مستلزم عزیز که رابطه همکاری بین این دو نهاد مهم در جامعه روز به روز تقویه شود. د ښځو د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي لکه څنګه چې خصوصي سکتور د هیواد د اقتصاد په پرمختګ کې مهم رول لري، همداسې رسنۍ هم د خصوصي سکتور د ودې او پراختیا په برخه کې اغیزمن شمیرل کیږي. طوری که همه ما میدانیم سکتور خصوصی نقش مهمی در راستای رشد اقتصاد کشور ایفا نموده و میتوانند بستر موثر برای توسعه انکشاف و ایجاد شغلزایی در کشور باشد و از سوی دیگر رسانه‌های کشور به عنوان آینه بازتاب‌دهنده فعالیت‌های توسعه در کشور میتوانند نقش مهم و مثمر را در رشد و تقویت سکتور خصوصی ایجاد نمایند.
بلخوا د افغانستان د آزاد خبریالانو اتحادیه رویداد خبری آژانس یو خپلواکه اداره وبلله او د متشبثو او نخبه ځوانانو د نوښتونو په انځورولو کې د دې رسنۍ هڅې وستایلې. رویداد واقعا در صدد ازی بوده که چطور بتانه سکتور خصوصی را رشد بده و خاصتا خانمایی که در این بخش کار میکنن اونا را تشویق کنه. ما از این کار و از این ابتکارشان قدردانی میکنیم. وظیفه ماست که خبرنگارای بخش تشویق کنیم که به این بخش بیشتر بپردازن. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو خوندیتوب کمیټې د کورنۍ تولیدات د ملاتړ په برخه کې د رسنیو رول مهم وباله او ویل چې رویداد خبری آژانس په یو متفاوت ابتکار سره توانیدلی دی چې د برخې ته کار وکړي. رویداد نیوز دغه ابتکار او دغه نوښت په اقتصادي برخه کې او د خصوصي سکتور د هڅونې لپاره د ابتکار کړی ده د ستاینې وړ ده. واقعا لوی کار ده. آژانس خبری رویداد یکی از وظایفش خصوصا در رشته ژورنالیسم است که گزارش توصیه‌ای خصوصا در کشورهای رو به انکشاف یکی از وظایف ما است که در حالتی که قرار داریم باید این گزارشات وسط بدیم، رسالت خود در برابر جامعه ژورنالیسم مطلب خود انجام بدیم. بلخوا د اقتصادي چارو شنونکي وویل خصوصي سکتور هغه مهال وده کولی شي چې د اقتصادي او رسنیزو بنسټونو ترمنځ همغږي زیاته شي. ما امروز از خبرگزاری رویداد باید سپاسگزاری بکنیم. در قسمت سکتور خصوصی میاد برنامه میگیره، ولی کجا سکتور خصوصی افغانستان همچون برنامه را در قسمت حمایت رسانه‌ها برگزار کرده؟ کدام صندوق مالی یا حمایت سکتور خصوصی ایجاد کرده که اگر رسانه را مشکل مالی مواجه میشه فلان تجار فلان سرمایه‌گذار حاضر آماده است که لحاظ اقتصادی با این رسانه حمایت مالی میکنه و کمک میکنه. همداراز د غونډې نورو ګډونوالو د رویداد خبري آژانس فعالیتونه وستایل او ویل چې دا ډول رسنۍ په اقتصادي برخه کې مهم رول لوبولی شي. لدې چې داسې برنامې وړاندې کوي رویداد خبري آژانس موږ ډېر زیات خوشحاله یو او ډېر زیات مننه کوم چې د میرمنو لپاره بیا هم دوی هڅه او تلاش کوي او د میرمنو لپاره بیا هم دوی کار کوي. یک جلسه نسبتا استثنایی نزدیک به واقعیت‌ها یا بسیاری بخشایش مربوط به واقعیت‌های افغانستان بود. اینجا ما خوشحال هستیم که یک چنین فعالیت در افغانستان جریان دارد. خاص بسیار زیاد خبرگزاری رویداد که واقعا تشویق میکنن نسل جوان به خصوص بانوان. فعالیت‌های رویداد امروز خیلی خوب بررسی کردیم چون رسانه‌ها نقش اساسی در خصوص تجارت، سرمایه‌گذاری و رشد از اینا داره و رسانه‌ها باعث میشه که ما محصولات خود را توسط اینا که انعکاس میدن به مردم ارائه کنیم. ما به فکر میکنم که اگر زیادتر در سر نویسندگی دختران نویسنده کار کنن ما خیلی خوشحال میشم. خواهان ازی هستم که حمایت ها از فعالین زن همچنان کسانی که در بخش رسانه‌ها همکار هستند و فعالیت میکنن اینا را مد نظر بگیرن. رویداد خبري آژانس د 2019 کال راهیسې فعالیت پیل کړی. دغه آژانس په تیر یو کال کې د رسنیز ملاتړ او ښځینه متشبثو د فعالیتونو د پراختیا او د ځوانو متشبثو د هڅونې په موخه لسګونه ویډیویي راپورونه چمتو او خپاره کړي دي.